ملګرو دغه نوی نظم هغه شاعرانو ملګرو ته ډالۍ چې کم د پښتو د ژبې سپکاوی کوي. د نظم عنوان دی نن تاسو فیصله وکړئ. ډېرو مودو نه یو سړي پسې خبرې کېږي، دلته وارث د پاک نبي پسې خبرې کېږي. دلته صفت د میکدې او میخانې شروع دی، په یو محفل کې خدایه فخر په نشې شروع دی. څنګه په شعر کې مسلمانه شرابونه یادې، څنګه پښتوني چې د حورو اندامونه یادې، چې مشهور په مولا نشو جنتونه یادې. څنګه په شعر کې مسلمانه شرابونه یادې، څنګه پښتوني چې د حورو اندامونه یادې، چې مشهور په مولا نشو جنتونه یادې. ځان له لقب د فلسفي او غني خان ورکوي، ګستاخه څنګه ځان له نوم د مسلمان ورکوي. شاعره داسې نه چې شعر په سترګو ړوند ولیکه، د ادب سوري لاندې شعر په لفظ دروند ولیکه. چې په کتاب کې د شعرونه څوک لیکلی نشي، چې خور او ورور په شریکه اوریدلې نشي. داسې لفظونه د ادب په رنګ کې مرنګ کوه، د پښتو ژبه مې په خپله خوله کې مزنګ کوه. چې په کتاب کې د شعرونه څوک لیکلی نشي، چې خور او ورور په شریکه اورېدلی نشي. داسې لفظونه د ادب په رنګ کې مرنګ کوه، د پښتو ژبه مې په خپله خوله کې مزنګ کوه. د خدای دپاره د پښتو نه جامې مه وباسه، کور د پښتون نه د پښتو جنازې مه وباسه. اوس ستا د لاسه هر شاعر پسې کنځلې کېږي، سترګې د وچو په پښتو پسې خبرې کېږي. د استادانو نه ادب او فلسفه یاده که، د الف با نه شروع وکړه سپاره یاده که. اوس ستا د لاسه هر شاعر پسې کنځلې کېږي، سترګې د وچو په پښتو پسې خبرې کېږي. د استادانو نه ادب او فلسفه یاده که، د الف با نه شروع وکړه سپاره یاده که. داسې شعر ولیکه چې خلک پکې ځان لټوي، د ژوند دپاره طریقې د خپل جانان لټوي. مخلوق کستوري چې لفظونه دي اسمان لټوي، په موږ چې کېږي د ګولو باران دې نه یادېږي. دغه یتیم او دا غریب انسان دې نه یادېږي. عشق رسول شه په شعرونو کې روضه یاده که، چې هیر دې نشي ورانه شوې مدرسه یاده که. په مونږ چې کېږي د ګولو باران دی نه یادېږي، دغه یتیم او دا غریب انسان دی نه یادېږي. عشق رسول شه په شعرونو کې روضه یاده که، چې هیر دې نشي ورانه شوې مدرسه یاده که. که مسلمان نو د پاک الله کعبه یاده که، سم مسلمان شو په صدق دا توبه وباسه. زړه نه دې وروره د شهرت دغه نشه وباسه. زه د یان نه پوهېږم تاسو فیصله وکئ نن، دغه شعرونه په خپل کور کې اورېده وکئ نن. دغه شعرونه په خپل کور کې اورېده وکئ نن. دغه شعرونه په خپل کور کې اورېده وکئ نن.